حافظه مې ډېره زیاته کمزورې ده، خبره رانه بار بار هېر کېږي، په دماغو کې مې څه نه راځي. یا یو سټوډنټ یې هغه وایي چې سر زه ډېره ستړي کوم خو زما په دماغو کې څه نه کېني. نو په دې باندې درته نن خبره کوم چې میموري به څنګه تیزې. آیا میموري تیزېدلی شي که نه؟ حافظه د انسان تیزېدلی شي که نه؟ چې انسان وایي یاره زما د دماغ ښه کار کوي، زما د په دماغو کې هره خبره هر سبق ښه دې کېني چې زما نه بیا چېرته نه هېر کېږي. په دې باندې درته خبره کوم. ګوره د میموري زموږ په دماغو کې خپل دوه حصې دي، یو ته ویل لانګ ټرم میموري او بل ته ویل کېږي شارټ ټرم میموري. دا دوه حصې زموږ په دماغو کې د دې لپاره دي چې دا زموږ یاداشت ساتي، لانګ ټرم میموري او شارټ ټرم میموري. لانګ ټرم میموري دا زموږ هغه یاداشت دي، دا زموږ هغه حافظه ده چې هغه د ډېر عمر دپاره هغه زموږ نه هېر کېږي. لکه مثال زموږ والدین دي، دا زموږ نه چېرته هم نه غلطېږي، دا زموږ نه هېر کېږي. د والدینو نومونه دي، د مور او پلار نوم دی، زموږ خپل ورونه دي، یا مون دی موږ ته د ټول عمر نه یاد دی، یا دغه شان هغه څیزونه چې هغه ټول عمر زموږ یاد دي، زموږ نه هېر کېږي نه. زموږ الله دی، زموږ پیغمبر دی، دا زموږ نه هېر کېږي نه. دا زموږ په لانګ ټرم میموریز کې راځي. شارټ ټرم میموري دا هغه یاداشت دي، دا هغه حافظه ده چې دا د انسان د لږ ټیم دپاره وي او بیا د دې نه هېر شي. مثال داسې دی چې یاره زه ستا نه تپوس وکړم هلکه د پرون نه بله ورځ تا د ماښام په روټۍ کې څه خوړلي وو، ته به وایې چې یاره په دماغو کې مې نه راځي چې ما په روټۍ کې څه خوړلي وو. یا مثال داسې یو ماشوم دی چې ستا سره نن میلاو شو، تا ته د نوم تپوس وکړو چې ستا څه نوم دی، هغه تا ته خپل نوم وویلو، بیا 5 شپږ 8 ورځې پس ستا سره بیا میلاو شو، د هغه نوم ستا د ذهن نه وتلی، تا ته نه دی یاد، ستا نه هېر شوی دی. دا شارټ ټرم میموري ده چې دا د لږ ټیم دپاره کار کوي، بیا د انسان نه د ذهن نه وځي، دماغو نه وځي. اوس زموږ په دې شارټ ټرم میموري کې مسله ده. سټوډنټ چې وایي سر ما ته سبق نه یادېږي، هغه وجه هم دا ده چې دی په خپل شارټ ټرم میموري کې دغه سبق کېږي خو لانګ ټرم میموري ته لاړ نه شي، نو بیا د لږ ټیم دپاره د ده په دماغو کې پروت خو چې یو څو ورځې وشي د دې دماغونه بیا الوتي. نو اوس د دې دپاره زه تاسو ته داسې طریقه ښایم چې د دې شارټ ټرم میموري نه دا مختصر حافظه چې زموږ د لږ ټیم دپاره ده، دا موږ څنګه د لانګ ټرم میموري ته واړو چې دا بیا زموږ د ټول عمر په ذهن کې پراته وي، د ډېر وخت دپاره په ذهن کې پراته وي او زموږ د ذهن نه وځي. د دې دپاره زه تاسو ته طریقه ښیم. د دې دپاره میډیسن هم میلاویږي، خو دا یو خبره زه تاسو ته بار بار کوم، میډیسن زه تاسو ته نه ښیم. میډیسن ښودل زما کار نه دی، دا به تاسو ته ډاکټر ښایي. زه صرف تاسو په دې څیز باندې پوه کوم. نو زه بغیر د دوایي نه، بغیر د میډیسن نه تاسو ته داسې یو څو ټپس ښایم که په هغه باندې تاسو عمل وکړو نو انشاءالله چې ستاسو حافظه به هغه سره کافي ګزاره وکړي. په هغه کې اولنۍ خبره دا ده چې فوکس. کله چې یو څیز ته په ذهن کې کېنول غواړې په هغه باندې فوکس ورکړه، کنسنټریشن، توجه ورکړه، بلکل په غور، په توجه، په دلچسپۍ سره هغه واوره او په دې ذهن کې کېنوه نو دا به ستا ذهن ته کوزه شي، دا به بیا ستا نه هېرېږي په اسانه سره. نو اولنۍ خبره چې ده هغه څه ده؟ هغه فوکس ده. دویم دی ریپیټیشن. مثال یو سټوډنټ دی، هغه وایي چې سر زه دا ټاپک ما وکتلو خو زما دماغو ته نه کوزېږي، نو دی د ریپیټیشن وکړي. د ریپیټیشن مطلب دا دی چې بار بار دی دا د قلم نه وباسي، بار بار دی دا د نظر نه وباسي، بار بار دی دا ریډ کړي، بار بار دی دا په ذهن ته ور واچوي، نو دا به د ده په دماغو کې ځای وکړي چې دا د مختصر حافظې او یاداشتو نه لاړ شي، هغه د عمرونو حافظې ته لاړ شي او په هغه کې محفوظه شي. نو بار بار دا د ذهن ته وراچوه چې د شارټ ټرم میموري نه لاړ شي لانګ ټرم میموري ته. دریم اکټیو لرننګ. اکټیو لرننګ دې ته ویل کېږي لکه مثال یو سټوډنټ هغه یو ټاپک وکتلو، اوس د دې په دې ټاپک کې سوچ وکړي، په دې ټاپک کې د دې خپلې کوېسچنې پیدا کړي او هغه کوېسچنې په ځان باندې وکړي او بیرته د ځان له جوابونه ورکړي. مطلب دا خلک وایي یاره وایي دا ټاپک مې داسې اوبه اوبه کړو. اوبه اوبه مطلب دا دی چې تا یو پیج سټډي وکړله، اوس دا تا دومره سټډي کو، دومره کوېسچنې دې پکې راویستلې او دومره سوچ دې پکې وکړو چې دا سینټنس دې مات دومره سوالونه دې پکې را پیدا کړل او هغه سوالونه دې په ځان باندې وکړه او بیرته دې ځان له جوابونه ورکړه چې دا ستا نه چېرته هم نه غلطېږي. لکه مثال څنګه یو سټوډنټ دی هغه ته په یو ټاپک کې دا راغلی دی چې احمد په لاهور کې پیدا شوی. دا زه تاسو ته اگزامپل در کوم. اوس دا احمد دې په دې ټاپک کې دا کوېسچنې پیدا کړي چې احمد په لاهور کې پیدا شوی دی، لاهور په کوم ځای کې دی؟ دا دې پکې نورې کوېسچنې داسې پیدا کړي، لاهور په کوم ځای کې دی؟ نو بیا دې ځان ته جواب ورکړي چې لاهور د پاکستان
په پنجاب صوبه کې دی مختلف قسم کوېسچنې دې پیدا کړي هغه دې په ځان باندې وکړي او بیا دې د هغه جوابونه ورکړي نو دې ته ویل کېږي اکټیو لرننګ چې تا یو څه وکتل په هغه کې کوېسچنې جوړې کړه او هغه کوېسچنې په ځان وکړه او بېرته ځان له جوابونه ورکړه بار بار دا تکراروه بار بار تکراروه دا به ستا دې ذهن ته ورکو شي او د همیشه دپاره به پکې ځای وکړي اولنۍ خبره څه شی شوه فوکس په توجه سره په غور سره خبرې ته غوږ کېږده دویم ریپیټیشن بار بار په ژبه باندې راوله بار بار د قلم د لاندې راوله بار بار د ذهن ته ورګزار کړه او دریم اکټیو لرننګ چې څه تا وکتل څه تا سټډي کړه په هغه کې کوېسچنې جوړې کړه په ځان باندې سوالونه وکړه بېرته ځان له جوابونه ورکوه په دې طریقه باندې به زموږ یاداشت تیزیږي